أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موږ د سورې بقره په 155 آیت کې وو او 155 آیت تر ورسېدلو. 155 آیت په دې درس کې موږ تاسو وویل چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو به حتما امتحاني وي، هم حتما آزمایشي وي په چی شي باندې، په دار باندې، په لوږه باندې، په د مال په کمښت باندې، د خپلوانو په مرګ باندې، په میوه باندې. او بیا الله سبحانه وتعالی په آخر کې وویل چې بشارت دی وی، زری دی وی، زری ورکه صابرینو ته، چې ډیر غټ اجر به الله سبحانه وتعالی صابرینو ته ورکوي، څوک چې په دغه امتحانو کې صابر اوسي. او نن په 155 آیت کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته وی چې اوس دغه صابرین څوک دي، صابرین څه صفات لري، صابرین باید څه صفات ولري، څه رقم باید په مشکلاتو کې صبر وکړه. اوس دا الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته ښیي، دا الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته ښیي چې موږ په مشکلاتو کې، په مصیبتو کې، په دغه د الله سبحانه وتعالی په امتحانو کې څه رقم صبر وکړو. نو دلته الله سبحانه وتعالی په 155 آیت کې وایي چې الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صابرین هغه کسان دي، الذين هغه کسان دي اذا کله چې اصابتهم دیت ورسی مصیبتون یو مصیبت، قالو نو دی ویایی انا موږ په حقیقت کې موږ لله د الله سبحانه وتعالی و انا او په حقیقت کې موږ الیه راجعون د دې طرف ته ورتلونکي یو. یعنی دغه مصیبت چې موږ ته رسېدلی دی دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه رسېدلی دی او موږ ټول د الله سبحانه وتعالی یو او موږ به ټول الله سبحانه وتعالی ته ورسو. که د انسان نه روپۍ ورکې شي، موږ دا خو الله تعالی کړی وي، بیرته یې راواخیستلې. امتحان دی د الله سبحانه وتعالی، امتحان دی، موږ اوس امتحاني وي. الله سبحانه وتعالی وګوري چې د موږ تاسو دغه ایمان په څه اندازه پورې دی. الله سبحانه وتعالی په خپله پوهېږي، اما ښایي موږ ته یې ښایي چې وګوره ایمان د څومره دی. خلکو ته یې ورښایي د موږ ایمان چې موږ ایمان څومره دی. د یو چا نه فرض مثال 100 روپۍ ورکې شي، هغه نو کفر و کافري کو، دغه ایمان دغه 100 روپۍ په اندازه هم نه دی چې دغه 100 روپیو د ورکېدو کې یې صبر ونه شوی کړی. نو هر کله چې موږ تاسو خپل ایمان غواړو چې وزن کو چې څومره دی، باید په مشکلاتو کې وزنی د موږ تاسو ایمان. کله چې په موږ تاسو باندې مصیبت راشي، مشکل راشي، امتحان راشي، الله سبحانه وتعالی موږ تاسو امتحان کا، موږ وګورو چې آیا موږ دغه امتحان په خیر تیرولی شو کنه. کنه په دو امتحان کې د موږ حالت خرابي، په دو امتحان کې موږ کفر و کافري کو، موږ هر چی چې داخل نه وزي وي. نو دا یو تله ده چې موږ تاسو کړو خپل ایمانونه په دو کې امتحان کو. او صابرین هغه کسان دي چې کله چې دیت مصیبت ورسېږي دی وی چې انا لله و انا الیه راجعون. موږ په حقیقت کې موږ ټول د الله سبحانه وتعالی یو، موږ به ټول د خواته ورسو. نن فرض مثال د 2 پیالې نوبت و چې مات شو، وختي پوره شو، لاړه. د 2 ترموز نوبت و مات شو، وختي پوره و. هر شی داسې وخت لري. نن د ما د زوی فرض مثال، د ما د رول فرض مثال، د ما د پلار، د ما د مور، د ما د خور، د ما وخت پوره شو، خلاص شو، لاړل. نو دغه دعا انا لله و انا الیه راجعون د موږ په هر حالت کې ویلی شو. فرض مثال برق لاړه، وی انا لله و انا الیه راجعون. فرض مثال روپۍ د سړي نه ورکې شي، وی انا لله و انا الیه راجعون. یو بد خبر سره واوري انا لله و انا الیه راجعون.
دا دعا ویلی شو. نو موږ تاسو باید حتی په سختیو کې، په مشکلاتو کې، په مصیبتو کې آرام آرام وو. قدر الله و ما شاء فعله. دا الله سبحانه وتعالی تقدیر کړی و، دغه کار چې وشوله دا الله سبحانه وتعالی تقدیر کړی و، او څه چې الله تعالی وغوښتل هغه یې وکړل. نو بیا به موږ تاسو بیا نه ویئ چې او که داسې مې کړی وای داسې به نه وای شوی، که مې داسې کړی وای داسې به نه وای شوی، که دا مې دلته به ولی وای اوس به ژوندی وای. استغفر الله، وخت پوره شو. نو په حدیث کې رسی په 5655 حدیث کې په صحیح بخاری کې حدیث دی. چې دا حدیث ګورو، حدیث کې په دو حدیث کې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسای مړ کېدله، د لور زوی مړ کېدله. دلته دا حدیث دی عن اسامه بن زید رضی الله عنهما، د اسامه رضی الله عنه نه، اسامه بن زید رضی الله عنه نه روایت دی چې ویل ان ابنه للنبي صلی الله علیه وسلم ارسلت الیه، چې د نبی صلی الله علیه وسلم لور یو څوک رسول الله ته ورولېږل، وهو مع النبي صلی الله علیه وسلم وسعد وابی. اسامه د نبی سوا، سعد هم و ورسه او ابی هم و. نو ویل چې دغه ویل موږ درې نفره د رسول الله سره وو. خپل اسامه ورسره ولاړو د رسول الله سره، سعد و او ابی و، ابی بن کعب. نحسب ویل زه داسې ګمان کم چې ان ابناتی قد حضرت فاشهدنا، چې د دې د لور د رسول الله د لور مثلا یا به زوی و یا به لور و، هغه ویل چې مړ کېدله. نو یو څوک ورولېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ورته وویل چې ور د ما پلار ته ورته چې راشه. فارسل ورته ویل چې قد حضرت فاشهدنا، یعنی د ما د زوی د ما د یا د ما د زوی یا د ما د لور هغه کې ستی ساوزی مړ کېږي. نو فاشهدنا یعنی راشه، رسول الله ته ویل چې راشه. فارسل الیها السلام، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې د ما لور ته سلام ورسوه او ورته وویه، ویقولو او رسول الله ته چې ورته وویه، ما لور ته وویه چې ان لله ما اخذ و ما آته. په حقیقت کې، په واقعیت کې هر هغه شی چې الله سبحانه وتعالی اخلي او هر هغه شی چې انسان ته الله تعالی ورکوي دا ټول د الله سبحانه وتعالی دي. وکل شی عنده مسمى، او هر شی د الله سبحانه وتعالی سره یو معین وخت لري. فلتحتسب والتصبر. نو تحتسب یعنی ته امید ده ثواب ولره په دو کې، په دو مشکل کې، په دو مصیبت کې. والتصبر او ته صبر وکړه. د الله سبحانه وتعالی دا په دغه مصیبت کې د الله سبحانه وتعالی نه اجر وغواړه، ثواب امید ولره. والتصبر او ته صبر وکړه. فارسلت تقسم علیه، نو بیا یې لور هغه ورکړی ولېږله او رسول الله ته وویل چې ورشه او قسم ورکړه چې ورته وایي چې تا لور قسم درکوي چې راشه. فقام النبي صلی الله علیه وسلم وقمنا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولټېدلو او موږ هم ورسره ولټېدلو او ورغللو. فرفع الصبي
في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع. نو دغه هغه وړکی چې مړ کېدلو لمسی چې و هغه د رسول الله غیږ ته ورکړل شو او د دن آخري هغه ساګان استی وتلې او سینې یې کورته پورته کېدل ډېر په شدید باندې او نفس یې ډېر په سختۍ باندې اخیستله. ففادت عین النبي صلی الله علیه وسلم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې تویې شولې. فقال له سعد او سعد ورته وویل رسول الله ته وویل چې ما هذا یا رسول الله، یا رسول الله ته ولې ژاړې؟ یعنی د دونه مخکې بل حدیث رسول الله ویلي وویل چې تاسو یعنی په مړیو باندې ما ژاړئ. د رسول الله دا مطلب و یعنی چې تاسو چغې ما وایي، که ژاړئ آرام وژاړئ، چغې باید پورته نشي، هغه د سترګو نه اوښکې تویې شي، نور باید اواز ونه لري ژړا. په چغې سره ونه ژاړي، کفري کلمات ونه ویي په داسې وخت کې، هغو نه رسول الله منع کړې وه. نو دلته چې کله سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدله چې ژاړي، نو پوښتنه یې ځینې وکړه چې ما هذا، دا چی دی یا رسول الله، ته خو ژاړې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې هذه رحمة، دا رحمت دی، ودعها الله سبحانه وتعالی دا رحمت ایږدي فی قلوب من شاء من عبادی، د خپل بندگانو په زړونو کې چې الله سبحانه وتعالی وغواړي. دا هغه رحمت دی چې الله سبحانه وتعالی د خپل بندگانو، د کومو بندگانو په زړونو کې چې وغواړي الله سبحانه وتعالی یږدي. ولا يرحمه الله من عباده الا الرحماء. ولا يرحم الله، او الله سبحانه وتعالی رحم نکو، مهربان نه دی الله سبحانه وتعالی من عباده په بندگانو باندې الا الرحماء، مگر پوغو بندگانو مهربان دی چې هغه خپل مهربان وي، چې هغه خلک په خپل مهربان دي، پوغو باندې الله سبحانه وتعالی رحم کو. په بل حدیث کې رسی چې دلته مونږ دی هغه کړی ثبت کړی عکس مینه دی اخسته. په بل حدیث کې رسی چې رسول الله وویل چې تاسو په یو بل باندې رحم کوي، مهربان اوسئ، چې هغه ذات چې په اسمانونو کې دی، د اسمانونو نه لوړ دی، هغه به په تاسو باندې بیا رحم کو، په تاسو باندې بیا مهربان وي. مهربانه وي. نو او بیا دلته په سوره رحمان کې هم الله سبحانه وتعالی ویلي دي چې ټول شی به د بینه سي، ټول شی به د بینه سي، هیڅ شی به د مځکې په سر باندې نه پاتې کېږي. سوره رحمان 55 سوره ده او 26 آیت کې 26 آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې کل من علیها فان، کل هر هغه شی چې وي، من علیها فان هر هغه څوک چې په مځکه باندې وي، ځکه په سر باندې وي، فان فانی دي، د بینه بڅي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، او فقط پاتې کیدونکی شی چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی ذات دی، اته د رب ذات دی چې ذو الجلال د جلال او د بزرگی چختن دی، د اکرام او د بزرگی د مقام او د بزرگی چختن دی. نو هر کله چې موږ تاسو ته فرض مثال مشکل ولسی وی انا لله و انا الیه راجعون، دا موږ ترسیدونکی وشو خلاص، نوستی به اعصاب خرابول او هر کار کړلو، یا فرض مثال بل چته ضرر سوال چې والد داسې وکړ، والد د مات کړل، والد هغه وغورځول، والد داسې وکړه، نه بس وخت پرسیدلی و ولاړ خلاص. پاینده کې به احتیاط کو فرض مثال. اما یو په بی احتیاطی باندې شای څوک شای ماتی وی یا خرابی وی، هغه ځان ته خبره ده، یو چې فلان احتیاط کا بیا هم ځنې مات شي، هغه نو وختی پوره دی، او د ټول شانو ټول شای الله سبحانه وتعالی سره وخت لري، وخت چې پوره شي به هغه څی او د بینه بڅی او خرابی به برتر څو درس ته. او په دوی کې موږ تاسو ته
الله سبحانه وتعالی وویل چې هر مصیبت چې انسان ته راسي صابرینو ته هغه وی چې انا لله و انا الیه راجعون. او په بل حدیث کې رسي چې ما مخکې مویل په حدیث کې راغلی دی چې رسول الله وی کله چې یو انسان ته مؤمن ته یو مشکل ورورسي هغه دې بیا نه وی چې او ولا ما که داسې کړی وای داسې به نه وای شوی، داسې مې کړی وای داسې به نه وای شوی. فرض مثال یو څوک مړ شي د خپلو نه او که دا ما پاکستان ته بولی وای ولا نه به وای مریض شوی، یا به مې که هند ته بولی وای نه به وای مریض شوی، ولا که مې دو ډاکټر ته بولی وای نه به وای مریض شوی، یا به نه وای مړ شوی، وبخئ نه به وای مړ شوی. نو او بیا رسول الله وی چې دغه باید ونه وی، ځکه چې باید وی چې قدر الله وما شاء فعله، قدر الله وما شاء فعله، یعنی دا د الله سبحانه وتعالی تقدیر و دا تقدیر کړی و، الله سبحانه وتعالی دا مقدر کړی و، ما شاء فعله څه چې الله تعالی وغوښتل هغه یې وکړل، قدر الله وما شاء فعله داسې باید ووی. نو کوي که ما داسې کړی وای، که مې داسې کړی دغه خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې شیطان ته دروازه خلاصول دي، دا د شیطان د طرف نه دي، دا د شیطان خبرې دي. نو مؤمن او مسلمان باید وی چې قدر الله وما شاء فعله، دا د الله سبحانه وتعالی تقدیر و او څه چې الله سبحانه وتعالی وغوښتل هسې وکړل. او په 115 آیت کې الله سبحانه وتعالی وی چې أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اوس دغه صابرین کله چې په مشکلاتو کې مصیبتو کې دوباره آرام وي د الله سبحانه وتعالی یا ویني په مصیبتو کې هم بیا هم د الله سبحانه وتعالی شکرګزار دي، الحمدلله علی کل حال ویي او انا لله و انا الیه راجعون ویي. نو په دې باندې بیا اولئک علیهم په دې باندې دی صلوات من ربهم د دې طرف نه د دې د رب د طرف نه په دې باندې صلوات دي. دلته صلوات مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی دی بیا په لوړ مقام باندې په بزرګي باندې دی بیا الله سبحانه وتعالی یادوي په ملائکه په مابین کې. دغه کسان بیا الله سبحانه وتعالی د ملائکه په مابین کې په بزرګي او په لوړ مقام باندې یادوي. دلته صلوات یعنی یادول الله سبحانه وتعالی د دې رب د یادوي، ورحمت او په دې باندې رحمت دی د الله سبحانه وتعالی طرف نه، و اولئک هم المهتدون او امدی دی هدایت شوی، اصلی هدایت شوی دی و اولئک هم المهتدون امدی هدایت شوی. نو هغه څوک چې د 1500 روپۍ فرض مثال 1500 روپۍ ضرر کړی دی یا فرض مثال 1500 روپۍ ځنې ورکړي شوي دي او کفر و کافری ویایي، آیا هغه خو هدایت شوی نه دی؟ هغه نه دی، مهتدون نه دی، هدایت نه لري. دغه ایمان دغه 1500 روپۍ نه دغه 100 روپۍ نه لټیټ و چې ونه شوی کړلی دغه هغه ځکه چې الله تعالی ځنې واخیستلی بیرته. دا خو الله سبحانه وتعالی رسول الله په حدیث کې ویل چې کوم شی چې الله سبحانه وتعالی درکوي او کوم شی چې درڅخه اخلي هغه ټول د الله سبحانه وتعالی دی، او هر شی الله سبحانه وتعالی سره یو معین وخت لري. نو و اولئک هم المهتدون ام دغه خلق دي هدایت شوي خلق دي. او په دو کې موږ څو حدیث وینو چې په صحیح مسلم کې دی، حدیث 913 حدیث دی، حدیث 913 حدیث چې د مصیبت په وخت کې انسان ته مصیبت ورسي څه دعا وکړو، او دا ډیر ښه حدیث دی او موږ تاسو ته ښیي چې موږ تاسو په مصیبتو کې څه رقم وکړو. په دو کې عن ام سلمة انها قالت عن ابن سفینه د ابن سفینه نه هغه وی چې د ام سلمې نه موږ واوردل د ام سلمې نه رضی الله عنها نه چې ویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ول چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم واوردل چې ویل یې ما من مسلم تصيبه مصیبه فیقول ما امره الله، ول چې مسلم ته چې کله یو مصیبت ورورسي نو هغه چې وویي
نو هغه مسلمان ته چې کله مصیبت ورسي نو دای هغه څه ووایي کوم شی چې الله سبحانه وتعالی امر ورته کړی چې باید ووایي په مصیبت کې څه ووایي انا لله و انا الیه راجعون موږ په حقیقت کې د الله سبحانه وتعالی یو او موږ په حقیقت کې دته به ورګرځو اللهم اجرنی فی مصیبتی یا الله ما ته اجر راکه په دو مصیبت کې اللهم اجرنی فی مصیبتی د ما په دو مصیبت کې ما ته اجر راکه واخلف لی خیرا منها او ما ته د دونه بهتره راکه کوم شی چې مات شوي کوم شی چې د لاسه تللی دي د دونه بهتره ما ته راکه واخلف لی خیرا منها بل چې دا وویایي چې مسلمان ته مصیبت ورسي او کله چې په دو مصیبت کې دغه وویایي دو باندې الله سبحانه وتعالی امر کړی چې تاسو په مصیبت کې دا وویایي الا اخلف الله له خیرا منها مگر دا چې الله سبحانه وتعالی مگر دا چې الله سبحانه وتعالی هغه ته د دونه بهتر شی ورکوي قالت نو ام سلمه وویل چې فلما مات ابو سلمه دی ویل کله چې ابو سلمه وفات شوله نو ام سلمه د ابو سلمه خزوه او د مکې نه د مسلمانانو سره هجرت وکړو راغلل مدینې ته په مدینه کې اوسېدل او په مدینه کې بیا میړه وفات شو ویل کله چې ابو سلمه وفات شو قلت ما وویل چې ای المسلمین خیر من ابي سلمه په مسلمانانو کې به څوک بهتره وي د ابو سلمه اول بیت هاجر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولین کور و دغه اولین کورنۍ و چې د رسول الله صلی الله علیه طرف ته د رسول سلام طرف ته موږ هجرت وکړو ثم بیا انی قلتها ما هغه وویل ما مغه دعا وکړه یعنی مخکې دونه چې ما د دعا وکړم ما دو فکر کې شولم چې نو ابو سلمه نه به څوک بهتره وي ماته په مسلمانانو کې چې الله سبحانه وتعالی دونه بهتره ماته راکړه نو بیا هم ما ځکه چې د رسول سلام امر و او د رسول سلام اطاعت او پیروي فرض و ما هغه وویل هغه دعا مې وکړه اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها نو قلتها نو ما دا وویل چې فاخلف الله لي رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دو په هغه کې په یواز کې الله سبحانه وتعالی ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړل بیا ارسل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم حاتب ابن ابي بلتعه یخطبني له فقلت نو کله چې د دې بیا ادعا پوره شوی و بیا هغه 4 میاشتو لاس ورځې چې پوره شوی و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاتب بن ابي بلتعه چې د صحابي دی هغه یې خواستګاری ته ورولېږله ام سلمې ته له فقلت نو ام سلمه وی چې ما دته وویل چې ان لی بنتا چې زه یو لور لرم زه خو لور لرم ځنې دومره سن مې لوړ شوی دی سن مې ډېر لوړ دی لور لرم وانا غیور او زه او زه او ویل چې زه یعنی په یعنی کله چې ډېر غیرت رسي د چی غیرت رسي د مثلا د په دو ویني غیرت رسي چې بنې مې وي په دو بنو باندې مې بیا غیرت رسي ماته دا دوه مشکله زه لرم د مو سن لوړ دی او زه لور لرم او انا غیور او زه غیرتمنه ښځه یم یعنی په دو بنو باندې به شاید ماته غیرت راشي او بیا به یعنی څه رقم چې د تا زه تاسو باید سره کم اخلاق وکم شاید بیا ونه شوي کړلی یا د ما شاید اعصاب خراب شي او به مې هغه شي څه ووایم دا ناخواسته او فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اما ابنتها فندعو الله ان یغنیها عنها نو رسول الله ورته ویل چې ان شاء الله زه به الله سبحانه وتعالی ته دعا وکم
موږ به الله سبحانه وتعالی دعا وکړو چې تا د خپل لور نه بېنیازه کا. یعنی سره کوم بېنیازه کا، یعنی د دې تربیه به انشاءالله زه په غاړه اخلم، تربیه یې زه کومه او د تربیې نه به خلاصه وي، او انشاءالله تعالی الله سبحانه وتعالی به ما ته توفیق راکا چې زه د دې تربیه وکم. ان یغنیها عنها ود الله، او زه به دعا وکم ود الله، او زه به د الله تعالی نه وغواړم ان یذهب بالغیرته، دا چې د تا دغه غیرت ختم کا، د تا دغه فرض مثال دغه د یعنی دغه فرض مثال که بې ځایه غیرت وینې راشي او شی غواړي چې ووایي، هغه به د بین یوسي الله سبحانه وتعالی، او د تا په زړه کې به الله سبحانه وتعالی هغه واچوي، مینه او محبت واچوي د نورو وینې د ما د ښځو سره، او د تا به دا مشکل حل شي انشاءالله. رسول الله بیا داسې ورته ویلي وو. او سبحان الله الله اکبر دا تناوب بدو مدینه کې، او څوک نه درلودل نو دی رسول الله غوښته چې کومک شي ورسه او د دې سرپرستی واخلي، او هغه کړله دغه سه واده وکړه د ام سلمې سره، او اولاد هم سرپرستی کړله. او سبحان الله الله اکبر الله سبحانه وتعالی د هیڅ یعنی هیڅ زوی ویلی نه دی په خپل ژوند کې لاس نه دی پورته کړی، په هیڅ غلام باندې لاس نه دی پورته کړی، په هیڅ ښځه لاس نه دی پورته کړی. نو الله سبحانه وتعالی دومره ښه اخلاق رسول الله ته ورکړي وو چې د دې اولادونه یې سرپرستی کړل، هغه هم د بل چا اولادونه یا فرض مثال یعنی یتیمان پاتې وو، دغه سرپرستی به کړله. او موږ تاسو نن نشو کړلی حتی هغه خپل اولاد ته صبر او حوصله ولرو، خپل اولاد یعنی نشو کړلی چې ښه اخلاق ورسره وکړو، اما رسول الله د نورو اولادو سره ښه اخلاق کړل. او دلته دا دعا موږ تاسو زده کړله چې کله مصیبت موږ تاسو ته ورسي او په مصیبت کې موږ تاسو څه ووایو: انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها. انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها. په دو مصیبت کې ما ته اجر راکه، واخلف لي خيرا منها، او د دونه بهتره ما ته راکه، واخلف لي خيرا منها، او د دونه بهتره ما ته راکه. نو دا دعا د چې موږ تاسو په مصیبت کې کو، او د خپل دعا کړل دا عبادت ته هم به عبادت کی. کله چې فرض مثلا یو مشکل موږ ته راسي دا ویو او د الله سبحانه وتعالی عبادت بکی، او الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته ثواب ورکوي په دو باندې، او الله سبحانه وتعالی به ان شاء الله تعالی دغه بهتره موږ تاسو ته ورکوي. برق لورا وی ان لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها. یو شای مات شول، یو کار وشو، یو لوخی مات شو، وی ان لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها. ټکر وشو، یو کار وشولا، موټر ټکر شو، بایسکل ټکر شو، او زویم خدای ناخواسته سخله شو، هر رقم چې شو، هر مشکل چې پیښ شو، ویو چې انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها. ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالی به دغه په یوازې کې بهتره شی موږ تاسو ته راکا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.